د خپل عاجزۍ رب اقرار درته کوم د ټولو ګناهونو استغفار درته کوم د ګناه بعضې ضررونه اضرار الذنوب علما وایي عنوان ذکر کړی علماو د هغې د لاندې علماو د ګناهونو اضرار ذکر کړي دي چې ګناه کله انسان وکړي د هغې ضرر څه یو ضرر د ګناه دا دی علما وایي چې کله انسان ګناه وکړي ويسير اسيرا للشيطان انسان د ګناه په وجه باندې د شیطان قیدی ګرځي د شیطان په جیل کې بندي کیږي څوک چې ګناه کوي د ګناه په وجه باندې انسان د شیطان جیل ته لیږي د شیطان په قید کې راځي څوک چې ګناه کوي بل علما وایي د ګناه په وجه باندې عذابونه راځي په انسانانو باندې لکه قرآن کې الله وایي فکلا اخذنا بذنبه الله وای کم قوم چې ما تبا کړي الله وای د ګناه په وجه مې تبا کړي زما سره کومه شخصي دښمنی نه و خو لیکن الله وای د ګناه په وجه باندې چې ګناه وکړه الله وای ما په عذاب راوسته دریم ضرر د ګناه علما وای حرمان العلم د ګناه په وجه باندې انسان د علم نه محروميږي قرآني علم شرعي علم د قرآن او د سنت علم دا الله رب العالمین هغه انسان ته نه ورکوي څوک چې ګناه کوي د دې وجه نه ضحاک ابن مخلد رحمه الله د یو لوی عالم دی هغه وایي وما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب هغه داسې وایي چا چې قرآن یاد کړی دی او بې ییر کی وایي د یرولو بل سبب ماته نه دی معلوم الا بذنب مگر د ګناه په وجه باندې کم قاری چې قرآن زده کی او دا تیر شي ضحاک رحمه الله وای ما ته بل سبب نه دی معلوم مگر ګناه ده چې د ګناه په وجه باندې انسان نه قرآن یریږي هغه قاری چې کله سترګه غلطه استعمال کی هغه قاری چې کله غوږ غلط استعمال کی هغه قاری چې کله خوله غلطه استعمال کی هغه قاری چې کله دا ګیړه غلطه استعمال کی حرام په وخوري غلط کارونه وکي د دې قاری نه الله قرآن یری بعض قارین وای موږ نه قرآن یریږي وجه څه وجه دای چې دا ګناه وکي د ګناه په وجه باندې د انسان الله رب العالمین قرآن یری امام شافعی رحمه الله بهترین عالم دی ائمه اربعو کې دا یو لوی امام دی دا وای زما حافظه تیزه وا هر څه مې یادول خو لیکن یو وخت زما د حافظه کمزوري شو او زرالم خپل استاد ته وکیع ابن الجراح رحمه الله ته هغه ته شکایت وکړو شکوت الى وکیع سوء حفظي ما خپل استاد ته شکایت وکړو وکیع رحمه الله ته چې حافظه مې کمزوري شوې ده استاده وای فارشدني الى ترك المعاصي وای شیخ صاحب ما ته ویلي زما استاد ما ته ویلي وصیت ما ته دا وکړو ما ته لاره وښودله چې ګوره ملګری ګناهونه پرېږده د ګناهونو په وجه باندې ستا حافظه کمزوري کیږي د ګناه په وجه باندې تا نه الله رب العالمین علم اخلي ځکه وجه ذکر کړي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص وی علم چې دا د الله رڼا ده د اله رڼا ده او د اله رڼا او الله رب العالمین خپل رڼا ګناهګار انسان ته نه ورکوي د امام شافعي رحمه الله قول له چې ما ته مې خپل استاد داسې ویلي کم یو قاری چې قرآن یاد کی یریږي یا یو کس د یو آیات زده کی یریږي یا یو ښځه ده د قرآن څه زده کی یریږي بیتا د قیامت پورې شکل دا راپاڅي دا بړوند راپاڅي سورۃ طه کې الله دا خبره ذکر کړې ده الله وایي چا چې قرآن ییر کو الله وایي زه د قیامت پورې زړوند راپاسوم دا بړاندې د خلک څوک چې قرآن زده کی د قرآن څه زده کی او به ته یریږي د قرآن نه معلومیږي د سورۃ طه دغه آیات نه چې د انسان به د قیامت پورې زړوند دي بل علما وایي د ګناه ضرر د ګناه په وجه باندې د انسان پسله کې وحشت راځي د الله مینه د زړه نه وځي د رسول مینه د زړه نه وځي د قرآن مینه د زړه نه وځي د ګناه په وجه باندې کله چې سړی ګناه وکړي د دین مینه د سړي زړه نه وځي د دې وجه نه سلف به ویلي وای کله چې موږ ګناه وکړو د الله خلاف وکړو وای موږ د الله خلاف ګناه وای موږ به په خپل سورلۍ کې معلومو چې زموږ د سورلۍ اخلاق خراب شي کله چې موږ ګناه وکړو د ګناه په وجه باندې د سورلۍ اخلاق خرابېږي او باید سلف به ویلي وای کله چې موږ ګناه وکړو وای زموږ د ښځو اخلاق زموږ سره خراب شي د ګناه په وجه باندې د سړي د ښځې اخلاق خرابېږي د ګناه په وجه باندې د معاشري
اخلاق خرابيږي. بل علما وایي د ګناه ضرر دا دی څوک چې ګناه وکړي د انسان ته د دین کارونه ګران شي، د الله اطاعت ته ګران شي، او به د انسان ته الله د نیکیو د طاعاتو توفیق نه ورکوي. به څوک چې ګناهونه کوي. بل ضرر علما وایي وهن البدن، د ګناه په وجه باندې د بدن کې یو قسم کمزورتۍ پیدا کیږي. د مؤمن په زړه کې یو قوت پروتي نیکی ته دا امیش په جذبه کې، خو لیکن د ګناهګار سړي زړه کمزوري کیږي او دا غینه د دین دا شوق او د دین دا کم قوت چې دی دا به د ګناه په وجه باندې د انسان د زړه نه وځي. نو د ګناه په وجه باندې د انسان دا بدن کمزوري کیږي، به نیک عمل نشي کولای. بل علما وایي د ګناه ضرر د ګناه په وجه باندې سړی غریب کیږي. هغه خلک هغه دکانداران چې هغه وایي چې زمونږ ورځ په ورځ باندې کار خرابېږي، زمونږ په کار کې مونږ ته تاوان رسي، دا د خپل کاروبار وګوري، د دې په دې کار کې به ختماً د شریعت خلاف وي، د اسلام خلاف به د دې په وجه باندې د انسان ته ضرر رسي د ګناه په وجه باندې، او دا انسان الله رب العالمین غریب کوي د ګناه په وجه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بندا د رزق نه محرومیږي په سبب د ګناه چې دا بندي وکي. بنده ګناه وکي، د ګناه په وجه باندې الله بندا د رزق نه محروم کی. الله تعالی یو رزق لیکلی، الله تعالی یو نعمت درکلی، رزق به درکلی، خو لیکن د ګناه په وجه باندې د بنده د رزق دروازې بنديږي. څوک چې ګناه کوي دا هغه سړي کار ورځ ورځ خرابېږي. هغه انسانان چې شکایت کوي چې زمونږ کار کمزوري کیږي، زمونږ کار کې تاواني، هغه خلک دی وګوري د دې په دې کار کې به ختماً د شریعت خلاف وي، دوی به ګناهونه کوي. د دې په وجه باندې الله ولا د تجارت د کاروبار نه برکت ختم کی او د رزق نه محروم کی. بل علما وایي د ګناه ضرر دا دی د ګناه په وجه باندې د عمر نه برکت ختميږي. اکثر خلک وایي یاره عمر کې خوان نشته دی او دی کې خوان نشته او دی کې د دنیا په دې ژوند کې خوان نشته. هغه وجه دی چې دا انسان ګناه کوي او د ګناه په وجه باندې د انسان د عمر نه برکت ختميږي. بل علما وایي د ګناه په وجه باندې بنده د طاعات نه محروميږي. څوک چې ګناه کوي د طاعات وسو توفیق به دې تنه ملاويږي. اطاعت نشي کولای د الله بندگی نشي کولای، قیام الليل نشي کولای. حسن بصری رحمه الله ته وسړی راغی ورته ویل چې یا ابا سعید وای زه د کار وکم ما خام چې ود کېږم او بسرته کېدم جانماز کېدم پورا قص وکما چې زه به تهجد تر پاتېږم، ما تهجد وکوم د الله بندگی وکوم، خو لیکن اس طرح نه تهجد پاتې شي دا وجه څه وای. حسن بصری رحمه الله په جړا شو ویلي چې انت الابعد تګور به خیره پتا کې خیر نشته دی. وای ولی وای وجدادا ذنوبک قیدتک ګناونو ته تړلې د ګناه په وجه باندې ته د نیکونو محرومېږي. نو څوک چې ګناونه کوي دا انسان د نیکونو محرومېږي د دې په وجه باندې. اکثر خلک دی وایي رمنګ له تهجد وسو توفیق الله نه راکړي، د جمع وسو توفیق الله نه راکړي، د نیکو عملونو وسو توفیق الله نه راکړي. وجه څه وجه دای چې حسن بصری رحمه الله دغه کسته ویلي چې ذنوبک قیدتک ګناونو ته تړلې د نیک عمل نه ګناه پریدا چې د نیک عمل وسو توفیق الله درکړي. امام نووي رحمه الله وایي زه چې کله د قیام الليل نه محروم شمه د قیام الليل وسو توفیق الله نه راکړي وای هغه کې ماته بل څه نه ښکاري مگر بذنب اذنبته مگر ګناه زه ما کړي او د ګناه په وجه باندې الله ما د قیام الليل نه محروم کی، د ورځې ما نه ګناه شوي او دغه ګناه په وجه باندې الله ما د قیام الليل نه محروم کی. بل ضرر علما وایي بل ضرر دا دی سلیمان دارانی وایي لا تفوت رجل صلاة جماعة الا بذنب. وای د سړی نه د جمع مون نه قضا کیږي، د جمع مون نه پوت کیږي مگر د ګناه په وجه باندې چې دا انسان ګناه وکي د جمع مون ته الله رب العالمین وسو توفیق به الله نه ورکړي د جمع مون لپاره. بل علما وای د ګناه په وجه باندې الله بنده ته د ذلت جامع اچي. حسن بصری رحمه الله بویلی وای اب الله ان يذل عبدا الا بعصيانه. وی الله رب العالمین یو بنده نه ذلیل کوي، الله د دین انکار کوي چې خپل بنده ذلیل کوي مگر که ذلیل کوي بعصیانه
دا بنده په ګناه باندې ذلیل کوي چې دا ګناه وکي او الله رب العالمین د ګناه په وجه باندې استدا ذلیل کوي الله له مرتبه ښکته کوي د ګناه په وجه باندې څوک چې ګناه کوي ګناهګار انسان ته دا ټول حیوانات خیری کوي په دې باندې لعنت وایي چې ګناهګار الله دې تباک الله دې هلاکا ستا په وجه باندې موږ باندې بارانونه نکېږي ستا په وجه باندې او ستا د ګناه په وجه باندې موږ باندې قحط راغلی دی په موږ باندې بارانونه نکېږي ګناهګار انسان ته حیوانات خیری کوي بل علما وایي د ګناه په وجه باندې انسان بوزدل کیږي کمزورې کیږي یریږي به چې کله یې را راشي نو د ازلی درځيږي د ګناه په وجه باندې بل علما وایي د ګناه په وجه باندې د انسان د حیازي او به قران کې الله وایي چې د ګناه په وجه باندې الله پسله باندې مهر لګي کله چې پسله باندې مهر ولګول شي به انسان ته نیکی او بدی او شانی نو ګناه نه ځان ساتل پکار دي کم خلک چې ګناونه کوي هغه خلک تبادي هغه خلک د تبعی سره مخ دي منم چې ګناهګار یم به حدا ګناهګارا د خپل ګناه ز پوره اظهار درته کوم د ټول ګناهونو استغفار درته کوم د خپل عاجزۍ رب اقرار درته